السلام علیکم ملګرو، زه یم نقیب بدن او تاسو ګورئ ودان ټیکنیکل یوټیوب چینل. دوستانو، نن ویډیو ډېره خوندوره ویډیو ده. هغه د تاسو د موبایل چې کومه ډیټا تاسو استعمالوئ د هغو د کنټرول لپاره ده. د هغو د کنټرول لپاره نن ډېر ښایسته اپلیکیشن پیدا کړی. د اپلیکیشن نوم د ډیټا آی. دغه اپلیکیشن ده. د دې لینک په زه ډسکرپشن کې ورکړم. دا ډېر خوندوره اپلیکیشن ده. په دې کې تاسو د خپل ډیټا خپل امبیانو ډیر کم مصرف ډیر زیات مصرف څخه ځان ساتلی شئ. نو څنګه د دې طریقه کار یا د دې د کار کولو طریقه څه رقم ده، نو زه تاسو ته درښیم. دوستانو، تر هر څه مخکې به تاسو لاړ شئ دې اپلیکیشن ته. ډیټا دا اپلیکیشن چې تاسو کله اون کو خلاص کو، په دې کې تاسو دوه اپشن راځي. یو دغه یوز بل کنټرول. په یوز کې تاسو دا درښیي چې تاسو څومره استعمال کړی ده، او کنټرول کې تاسو هغه اپلیکیشنونه چې تاسو هېڅ کار نه دي او تاسو موبایل کې اون دي او تاسو امبیان یې خوري، هغه تاسو کنټرولولی شئ. نو سمپلی به په دې باندې اون باندې کلیک وکړئ. دا اوس ګورئ اوف ده دوستانو. په اون باندې به کلیک کړئ. دا مو اون کړو. دلته به کنټینیو باندې کلیک وکړئ. کنټینیوس کلیک وکړ. الوایس الاو. په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړ، په دې باندې کله تاسو کلیک وکړ دوستانو، دا اپلیکیشن تاسو سره اون شو. دا اپلیکیشن تاسو سره اون شو. اوس به راسئ کنټرول ته. کنټرول کې تاسو سیټینګ درښیم. اوس ما سره درې شیان اون دي: ډاونلوډ منیجر او ګوګل بیک اپ ټرانسپورټ او یو ګوګل پلی سروس پلی سټور. دا درې اپلیکیشن ما سره اون دي. مطلب دي کې زما امبیانې مصرفیږي. او نور چې کوم پاته اپلیکیشن دي، بیوټي پلس، کیمرا سوه، کلکولیټر، کلینډر، مثلا دراز، فیسبوک، جیمیل، ګوګل، دا ټول اوف دي، بند دي. نو دغه بند چې کوم اپلیکیشن دي، دا تاسو یو امبی نه مصرفوي. مثلا تاسو مثال په طور باندې تاسو یوټیوب خلاصوئ. یوټیوب باندې به داسې انیبل باندې کلیک وکړئ. یوټیوب چې خلاص کړو، وګورئ دوستانو، دلته اوس تر اوسه موږ سره درې اپلیکیشن او اوس څلور اپلیکیشن شو. یوټیوب هم ورزیات شو. داسې تاسو کولی شئ فیسبوک صرف دلته فیسبوک خلاص کړئ. مثلا که تاسو فیسبوک او مسنجر استعمالوئ، هغه هم دلته خلاصولی شئ. صرف فیسبوک او مسنجر به ستاسو کار کوي. دا بند کړئ. مثلا زه فیسبوک او مسنجر راخلم. یو فیسبوک خلاص کو، یو مسنجر او بل واتساپ. تاسو دا درې اپلیکیشن استعمالوئ، یا ټیک ټاک، داسې ټیلیګرام. چې تاسو کوم اپلیکیشن استعمالوئ، زه مثال په طور باندې تاسو ته دلته راخلم. ګورئ ما سره فیسبوک، مسنجر، د دغو امبیانې بس ما ته معلومیږي چې دغه دوه اپلیکیشنه زما امبیانې استعمالوي. دا وګورئ دوستانو، دلته تاسو کولی شئ چې خپل امبیانې چیک کړئ. ستاسو اپلیکیشن څومره امبیانې استعمال کړي دي. مثلا فیسبوک ته ورغلم، اوس ما چلولی نه ده، نو د هېڅ کومه امبي موبایل امبي زیرو ده، وای فای امبي هم زیرو ده. که داسې تاسو د وای فای امبي د موبایل چې کوم په سیم باندې تاسو پیکیج لګولی، هغه درښکاروي. د یوې ګنټې چې یوه ګنټه کې تاسو څومره امبیانې استعمال کړي دي. دا د یوې ګنټې، دا د 24 ساعتو او دا د 1200 غنټو ټوټل امبیانې تاسو ته درښیي چې تاسو څومره. دا 1200 ورځو ده، د اخرې کې بښنه غواړم. نو دا تاسو ته درښیي چې تاسو څومره امبیانې استعمال کړي دي. نو دا یو ډېر خوندور اپلیکیشن دی. د دې لینک په زه ډسکرپشن کې ورکړم دوستانو. تر څو چې په بله ویډیو کې تاسو ته حاضرېږم. تر هغو د الله په امان.